أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ غاشية تذا يسلك وسلك. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية بيبدا سواي عاملة ناصبة عاملة كتابا ندوا پیخونه دی ورسته بیا نون راغلی نو ادغام کیږي مع الغنه ځکه نون مشددم دی او د یرملون حروفنم دی. ناصبه تصلى نارا حاميه بیا به هی ظاهروي کله چې تاسو وقف کوئ نو هی به بیا داسې بنه وایي تصلى نارا حاميه حاميه داسې به وایي. تسقى من عين آنية تسقى من عين تسقى کی کاپ باندې ولار زور دی د استعلاء حروف نم دی. من عين آنية من کی نون ساکن دی او رست عین راغلی اظهار کیږي. من عين عین کی نون دو زیرونه لري رست اظهار حرف حمزه راغلی نو دلته اظهار کیږي. من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يغني دلتا غین دی غین زیگ غین چورته وای من جو ګره من جوع ګوره دلته اخفا کیږي دغه ګلابي رنگونه چې تاسو ګوره دا د اخفا د حروف غوي. وجوه يومئذ ناعمة وجوه کې هی باندې دوه پیخونه دي وروسته یا راغلي یرملون حروفونه دلته ادغام کیږي. یومئذ ناعمه کې همداره کما زال چې دی دا دوه زیرونه لري وروسته نون راغلی دی او دلته ادغام کیږي مع الغنه ځکه نون چې دی دا د غنې صفت هم لري. لسعيها راضية راضية دلتا را با ډکه ویل کیږي ځکه زور لري فتحه لري او دوات چې کوم دی دا د استعلاء حروفونه ده. فی جنت جنت کی نون مشدد دی غنه کیږي. فی جنت عالیه جنت کی تی چې کوم دا دو زیرونه لري ورسته عین راغلی اظهار. في جنة عالية صدق الله العظيم. دا استاسي د نهد شمع ورځې درس په دې هیله چې ښه تکرار ولرئ او ځان سره یې واړوئ. لس آیات شو استاسي د ښې زده کړې په هیله. مننه جزاک. السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ سئ. زموږ یوټیوب چینل اسلامي لار موږ سره دلته تاسو هر ډول دینی درسونه او معلومات کتلی شئ. ملګرو هیله ده چې د هر یوه ویډیو شیر کړئ تر څو نور مسلمانان ترې مستفید شي او تاسو هم کولی شئ چې کمنټ کې موږ ته خپلې پوښتنې راولیږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي انشاءالله.